سلامونه ملګرو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رحمان بنیری. که موږ عموما د پښتنو یا د دې خپل ملک تاریخ وګورو نو هغه بېشکه چې زموږ د اکابرینو د قربانو نه او د هغوی د بهادرۍ نه دغه د بهادرۍ چې کومه داستان ده دا د چا نه پټه نه ده. په دغه سلسله کې زموږ اکابر شهید کپټن کرنل شیرخان یا شیرخان چې د نوي کلي سره یې تعلق ساتو، هغه د پاک هندوستان جنگ دوران 16 جولای کې څوک چې شهید شوی و او د هغه د بهادرۍ اعتراف چې کوم دی د هغه دشمن فوج هم کوي. بریګیډیر باجوا چې کله د سره د 13 ملګرو د شهید کړی شو نو هغه نورې په دغه ټایګر هیلز کې چرته چې په کارګل کې په 1999 کې د شهید شوی و، هغوی هلته کې دفن کړل او د دو جستخاکي یا باډي چې کوم وه دا یې دهلي ته دې وجې نه یوړه چې دی چونکې ډېر زیات بهادر و، د جنګ بندۍ نه باوجود دو هلته کې په جوانمردۍ سره د دشمن فوج سره جنگ کوو او هغوی په شا ستنولو باندې پیمانه کړي وو. د دغه بهادرۍ په جواب کې هغه بریګیډیر باجوا چې کوم و هغه د جستخاکي سره دا خط ولیکو چې چونکې دا یو ډېر زیات بې پناه بهادر د قوم بچی دی، هغه پاکستانی دی چې د خپل ملک د خاورې د ناموس او د عزت لپاره د خپل ځان قرباني ورکړله، نو دته دی د ملک د پاکستانی مملکت د ټولو نه غټ اعزاز نشان حیدر میلاو شي. ملګرو راغلي وو دلته کې هغه د مغفرت لپاره مو دعا وکړله. دلته کې رالو د هغه زیر استعمال چې کوم بایک و تاسو کتی شئ لیدونکو کتونکو دا بایک هغه استعمالولو دې سره سره د هغوی چې کوم بایسیکل و دا هم تاسو کتی شئ، د هغه چې کوم هم دلته کې شیډز هغه ته میلاو دي هغه هم تاسو کتی شئ، یا چې کومه وردي وه یا چې کوم کالج لایف و هغه تصاویر هم تاسو دلته کې کتلی شئ. دغه شانتې د دې سره سره